احمدضیاء مسعود څنګه پنجاب ته خپله وفاداري ښکاره کړه؟ د ډیورن په اړه یې څنګه د پاکستان ملاتړ وکړ؟ د امرالله صالح پر ضد کوم اقدام او کومې خبرې کړې دي؟ په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. احمدضیاء مسعود وایي امرالله صالح دروغ وایي، پېښور هم خرڅ شوی او هم یې قباله ورکړل شوې ده. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمدضیاء مسعود د پېښور او ډیورن فرضي کرښې په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. ښاغلي صالح په تازه څرګندونو کې پېښور د افغانستان ژمنۍ پلازمېنه ګڼلې او ویلي دي چې دوی له مالکیت څخه نه دي تیر شوي. د امرالله صالح په خبره پاکستان ته په مفته د ډیورن قواله نه ورکوي او په دې برخه کې پر خپل دریځ ولاړ دی. د نوموړي د دغو څرګندونو په غبرګون کې د جمهوري ریاست پخواني مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال مشر احمدضیاء مسعود دا څرګندونې له واقعیت لرې ګڼلې دي. د ده په وینا د حکومت مشران په داسې خیالي خبرو هره ورځ د سلګونو ځوانانو ژوند قربانوي. احمدضیاء مسعود ادعا کړې چې د افغانستان ژمنۍ پلازمېنه پېښور یو ځل شاه شجاع او بل ځل سلطان محمد طلایي خرڅ کړی او عبدالرحمن خان قواله هم ورکړې ده. د هغو ادعاو ته امرالله صالح او نورو خلکو لا تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله په امان.